سلامونه یارانو. اکثر ملګري مانه دا تپوس کوي چې پستا پیج په پاکستان کې منیټایز شوی دی، د پاکستان د آی ډي نه منیټایز شوی دی که نه تا بهر کوم ایډمن اخیستی و. نو مخکې داسې وه چې بهر به ایډمن اخیستی کېده. زما پیج د پاکستان نه منیټایز شوی دی. زه د لومبي سوال جواب خو دا دی. او دویم سوال څنګه تا چیک کړی دی، موږ څنګه کولی شو چې خپل پیج چیک کړو. ستاسو یو پیج دی، ستاسو دوه دي، ستاسو درې دي. نو زه ستاسو د اسانۍ دپاره د لنډ شان ډیمو کوم او ریکارډ کوم هم کوشش مې دی چې د سپا ډول لنډه خبره د کار خبره وکړم او هغه سټپ وایز طریقه تاسو ته وښیم چې څنګه پاکستان کې تاسو خپل پیج د فیسبوک د ایډ پروګرام دپاره کوم چې ایډز پروګرام د ایډورټایزرز یعنی انسټریم ایډز ورته وایي، پخوا به یې ورته ایډز بریک وایو، یعنی څنګه چې ایډسنس وي د ګوګل، څنګه چې په یوټیوب باندې اشتهارات چلیږي دغسې په فیسبوک باندې هم اشتهارات چلیږي او د هغې تاسو ته ګټه وټه رسي، تاسو ته د هغې فایده رسي، فاینانشل فایده تاسو ته رسي. نو ولې نه چې تاسو خپل پیجونه منیټایز کړئ، دغسې بس تاسو کار دوام بیا مونی، تاسو ته به ګټه رسي او تاسو کار به جاري وي. بهرحال ښه کنټینټس او کوالټي کنټینټس هغه لومړی خبره ده او شرط دی. او دویمه دا چې وخت نه ضایع کول، داسې نه چې ستاسو د سبق وخت تاسو په دې کې ضایع کوئ. اوس راځم دې خبرې له چې تاسو به ګوګل ته لاړ شئ. څنګه چې ګوګل ما کولاو کړی دی، که تاسو لیپټاپ نه، پي سي نه یا سیسټم نه ځئ، کمپیوټر سیسټم نه ځئ، نو بیا به ډېر زیات ښه که نه نو تاسو څنګه چې اوس زه په موبایل د لارې لګیا یم، نو چې ګوګل مو کولاو کړو نو ما ستاسو د اسانۍ دپاره چونکې دلته را ټایپنګ لږ ګران وي ما ته، نو ما وړاندې کړی دی چیک پیج منیټایزیشن به سرچ کوئ او څنګه چې تاسو دا کلیک کوئ نو مخکې به تاسو ته نوی انټرفیس راشي. او څنګه تاسو زه بوځم دغه لومړی کوم لینک چې دی چیک پیج منیټایزیشن ایلیجیبیلیټي، یعنی چیک کوئ د خپل پیج ایلیجیبیلیټي، اهلیت د منیټایزیشن دپاره یا د ایډ پروګرام دپاره یا د منیټایزیشن. لنډه خبره دا چې د پیسو ګټلو د اشتهاراتو د چلولو دپاره د خپل پیج ایلیجیبیلیټي، کوالټي یا صحت چې کوم دی چیک کوئ. نو تاسو به دغه لومړی لینک ووهئ. کله چې دا کلیک کوئ نو یو نوی انټرفیس په تاسو ته راشي او زه تاسو بوځم ما سره پاتې شئ. یقینا چې کم ملګري غواړي چې خپل پیج چیک کړي نو هغوی ته به لږ ډېره اساني پیدا شي. دغسې یو نوی انټرفیس میټا فور بزنس، څنګه چې په دغه بره ټیب کې تاسو ګورئ، بیا لاندې په دې مین سکرین باندې ګورئ بزنس هیلپ سنټر او لاندې به راشئ بیا دی go to creator studio on the laptop. I click the monetization tab. زم پوهه کوم په اسانۍ سره عملونه بوځم، خو صرف دغه یو څو خبرې دي. بیا په هغه اپلای وغیره دغه تاسو په خپله باندې کتی شي. بیا دلته درې خبرې دي چې کله دغه بره عمل تاسو وکړئ نو درې خبرې دي. تاسو چې هلته کله خپل پیج چیک کړئ نو یا خو به ګرین شي، که ګرین نو مطلب دا دی چې کنګریچولیشن مبارک شاست، your page is ready to earn money. ستاسو پیج تیار دی چې تاسو ورباندې پیسې وګټئ. دویمه دا چې یلو وي، یعنې لږې ډېرې مسلې وي پکې، چېرته لږ کاپي رایټ یوه نیمه خلاف ورځي، د کمیونټي سټنډرډ چېرته یوه نیمه خلاف ورځي، او که خدای مکړه ریډي نو دې مطلب دا دی چې سیویر خلاف ورځي، یعنې به سیریس ایشوز وي، هغه به د کاپي رایټ هم کیدی شي او هغه د کمیونټي سټنډرډز هم کیدی شي. بهرحال هغه د خدای نه کوي. بیا لاندې لور تاسو د زده کړې دپاره بلا ډېر ټیبز دي، مواد دي، لینکس دي، خو زه دغې نه راتېرېږم، دغه به تاسو په خپله وګورئ. او زه د غړومبي ته ځم go to creator studio. اوس creator studio باندې چې تاسو کلیک کوئ نو تاسو ته به یو نوي انټرفیس ته به لاړ شئ. هغه نوي انټرفیس ته راتلو نه مخکې یو کار تاسو دا وکړئ چې کوم ستاسو آی ډي ده، په کوم آی ډي چې تاسو پیج چلوئ، تاسو په پیج کې ایډمن یئ، نو د هغې څه یوه مهرباني دا وکړئ چې هغه په ګوګل کروم کې هم لاګین کړئ، نه چې په ایډ کې. ایډ کې دې وي بېشکه، خو په ګوګل ایډ کې په ګوګل کروم کې یا ګوګل کې یا ګوګل سرچ انجن کې هغه خپله آی ډي چې کوم ده نو هغه لاګین کوئ. تاسو ته به اساني، چونکې زه الریډي لاګین یم. نو دې انټرفیس ته چې زه لاړ شم نو زما آی ډي دلته بره تاسو ته ښکاري، سمیع الله خاطر، او زما هغه تصویر ورته لګېدلی دی او دې طرف ته زما آی ډي لګېدل ده، د ښی لاس ته ستاسو ته به داسې لاس ښکاري فکر کوم، خو دا آی ډي لګېدلي ده، دغه ګنټۍ والا نښه لګېدلې ده، دې سره خوا ته زما هغه آی ډي ده په کوم چې زه په دې پیج کې ایډمن یم. دا خو شوه خبره. تاسو به دلته چې دا کلیک کړئ نو تاسو مختلف پیجونه به راځي. ستاسو دوه دي، زما خو چونکې یو دی نو دغه یو پیج تاسو ته ښکاري. ستاسو دوه راځي، درې راځي، نو کوم پیج چې تاسو غواړئ هغه به سلیکټ کوئ. لکه اوس زه دا سلیکټ کړم، بیا دا خو ډي سلیکټ کړو، دوباره مې سلیکټ کړو، نو بیا به تاسو داسې وکړئ چې بله طریقې دا ده چې لاندې به لاړ شئ، دلته د ښی اړخ کې که ګس اړخ پته نه لګي چې تاسو ته کوم اړخ جوړېږي، دلته به منیټایزیشن والا انباکس نه به لاندې منیټایزیشن ما کلیک کړو. اوس ګورم چې
زه مخکې تلی شم او تاسو ته څنګه اساني وي که دغلته دغه ټیب نه چک کوئ څنګه چې د تاسو ته ښکاري د کریټ نیو سره بیخي خواته منیټایزیشن نمبره زما د پیج دغه لوګو تاسو ته ښکاري او دغه نوم تاسو ته ښکاري. دلته چې تاسو منیټایزیشن ته راشئ نو بیا به تاسو زما چې په کومه طریقه باندې امکان لري زما پیج پیسې ګټلی شي نو هغه انسټریم ایډز دي، میټا برینډ کولیبریشن منیجر دی، هغه ماته ښکاري نو زه به انسټریم ایډ به ووهئ. اوس دلته نیټ سلو دی د بده مرغه دا پیج په اسانۍ نه لوډ کیږي، خو بیا هم زه تاسو ته ستاسو د اسانۍ دپاره وایم چې تر دې ځایګې ورسېدئ نو بیا پکې اړو څه پاتې نه دي. په دې طریقه که اوس نیټ سلو دی نو بیا دلته نه سلیکټ کولی شئ خپل پیج ډي سلیکټ یا مطلب لرې کولی شئ، اخیستی شئ، معلومولی شئ. څومره چې ستاسو پیجونه وي هغه ټول پیجونه چک کړئ. اوس پکار ده چې دا نیټ برابري او لږ ساعت کې دا پیج لوډ شي. اوس دا د پیج لوډ کېدو والا د انسټریم ایډ ما کلیک کړ، د منیټایزیشن لاندې هوم دی، د هوم نه لاندې انسټریم ایډز نو هغه تاسو ته یلو ښکاري اودي ښکاري، پته نه لګي انګریزي کې څه وایي، هغه ښکاري. نو دغه دی هغه ویډیوګانې مخې ته راځي، ویډیو بلاکینګ اینډ ریسټرکشنز هغه سیټینګ هغې باندې تاسو بیا په خپل ځان پوه کړئ. خو دلته نه تاسو خپل پیج په اسانۍ سره کتی شئ او دغلته بیا تاسو د ویډیوګانو هغه لیسټ هم کتی شئ، ویډیوګانو هغه ترتیب هم کتی شئ چې کومې ویډیوګانې اوس الیجیبل دي که الیجیبل نه وي. ګوره ډېره اسانه ده. کریټر سټوډیو به تاسو څنګه معلوموئ، څنګه به جوړوئ، د دې دپاره ستاسو چې کومه آی ډي ده په هغې باندې اټومیټیکلي کریټر سټوډیو وي. کله چې تاسو کریټر سټوډیو ته لاړ شئ نو په لاګین به شئ په دې د ګوګل په دې دا کوم ګوګل کروم چې دی د ګوګل کوم سرچ انجن دی د هغې باندې به په خپل آی ډي کې لاګین شئ او اټومیټیکلي به تاسو کریټر سټوډیو ته بیا تللی شئ. بیا به تاسو لاګین یې ورسره په کریټر سټوډیو کې هم د فیسبوک سره سم به د فیسبوک په کریټر سټوډیو کې هم تاسو لاګین یې. نو بیا به د هغه ځای نه خپل پیجونه هم چک کولی شي او ډېر په اسانۍ سره به کولی شي. اوس دا پیج نه لوډ کېږي، لکه مشکل دی پکې، ما وړاندې هم پرې هڅه وکړه خو تېر ځل هم دا لوډ نه شو، دا ځل بیا نه لوډ کېږي. خو زما درخواست دا دی چې څوک د دې ځایګې پورې رسېدلي دي نو هغه بیا صرف خپل پیج چک کول دي، خو ډېر زیات ساده غوندې انټرفیس دی، څه دومره سفسټیکیټ یا څه دومره کمپلیکس څیزونه پکې نشته، بس پیج سلیکټ کول دي او بیا بل سلیکټ کول دي، بیا کتل دي د انسټریم ایډز لپاره او که لاندې ګورئ د میټا کولیبریشن لپاره الیجیبل دی که نه دی، لاندې بیا پے آوټ سیټینګ وغیره دغه ټول ترتیب بیا په خپله باندې هر سړی کولی شي. کم از کم هر سړی دومره په خپله پوهېږي. نو دوه خبرې، یوه دا چې پاکستان نه پیج منیټایز کېږي، پاکستاني ایډ منې شي او که نه. نو زه د دې خبرې دغه تاسو ته ښیم چې زه خپله دا کوم آی ډي چې تاسو ګورئ دا زما خپل آی ډي ده، پاکستاني آی ډي ده، پاکستان کې اوسېږم. مطلب مې دا دی چې هغه لوکیشن یې هغه هر څیز یې د دې ځایګې دی او د دې ځایګې نه شوی دی او تر اوسه یې لږ یا ډېر خو د یوټیوب په مقابله کې د دې ارنینګ لږ ځکه ښیي چې دلته د دې کنزمشن سیوا دی، د فیسبوک دلته یوز سیوا دی. زموږ خلک ډېټا لږ مهنګایي او دا ټولې چکرې یا ایکسیس یا فیسبوک نسبتا خلک زیات استعمالوي. نو ویورشپ سیوا دی چې ویورشپ سیوا دی نو اکارډنګلی یعنی بالترتیب هغه بدرجه هغه ارنینګ هم سیوا دی. نو دلته اوس دا نیټ سلو دی نو زه نشم کولی چې سم دم لاړ شم، خو زه به اوس د دې ټول پروسس نه وځم او دې ځایګې پورې تاسو را رسېدلي یې نو بس مخکې په خپله باندې کولی شئ. زما هم دومره سکیل و، دومره مې تجربه وه، همدغه مې خوی شو درته. نو په دې نه زیات به زه په میسنجر کې بیا راته لږه ګرانه شي، په ټلیفون کې راته لږه ګرانه شي، خو دا د هغه ملګرو دپاره څوک چې غواړي چې خپل پیج منیټایز کړي یا یې وګوري چې هیلث یې چک کړي نو د ټولو کور ودان د وخت راکولو ملګرو سره شریک کړي. که چاته خیر ورسي دا به زما هم خیر وي، کور هم ودان.